I can't get off. زه نشم را پاسېدلی. یعنی ټیکټ څخه نشم را پاسېدلی. I can't get off. I can't get off in the morning. زه نشم پاسېدلی په سهار کې. دا get off معنا دا را پاسېدل. I can't get off in the morning. Me too. What time do you wake up? زه هم ته په څو بجې باندې راپاڅېږې؟ د میټو مطلب دی دلته زه هم او دی په ځای تاسو سو ام آی هم استعمالولی شئ. لکه مثلا سو ام آی what time do you wake up؟ زه هم ته په څو بجې باندې راپاڅېږې؟ د میټو او سو ام آی مطلب معنا یو معنا ده کوم چې ستاسو خوښیږي هغه استعمالولی شئ. 8:05 زه په 5 بجې باندې راپاڅېږم. 8:05 زه د سهار په 5 بجې باندې راپاڅېږم. Why do you get up so early؟ ته اخر ولی دومره وختي راپاڅېږې؟ ته اخر ولی دومره سهار وختي راپاڅېږې؟ Why do you get up so early؟ د so early مطلب دی ډیر زیات وختي. Why do you get up so early؟ I don't get up until 8. زه خو د 8 بجو نه مخکې نه پاڅېږم. د until 8 مطلب دی د 8 بجو نه مخکې پاڅېدل. I don't get up until 8. زه خو د 8 بجو نه مخکې نه پاڅېږم. You are so lazy. ته ډیر زیات ناراستی. د لیزی مطلب دی د ناراسته. You are so lazy. ته ډیر زیات ناراستی. What do you do؟ ته څه کار روزګار کوي؟ ته کوم کار روزګار کوي؟ What do you do؟ I have a small shop. زه یو ورکوټی شان دکان لرم. I have a small shop. What time does your shop open؟ ستا دکان په څه ټیم باندې کولاویږي؟ What time does your shop open؟ 8:45 د دې مطلب چې په کام 9 بجې زموږ دکان کولاوي. 8:45 What did you do yesterday؟ پرون دې څه وکړل؟ What did you do yesterday؟ د yesterday مطلب دی پرون. What did you do yesterday؟ Hi, how are you؟ سلام کوم څنګه یې؟ Hi, how are you؟ د how are you مطلب دی څنګه یې؟ You look tired. داسې ستړی ستړی ښکاري. You look tired. داسې ستړی ستړی ښکاري. ولې؟ د tired مطلب دی دلته ستړی. tired ستړی. Did you sleep okay last night؟ آیا بیګا دې خوب کړی او که نه شوګیر دې کړی؟ Did you sleep okay last night؟ No, I didn't. نه کنه خوب می نه دی کړی. No, I didn't. نه کنه خوب می نه دی کړی. Why؟ What did you do yesterday؟ ولی بیګا دې څه کول؟ یا ولی پرون دې څه کول؟ Why؟ What did you do yesterday؟ Yesterday was my friend's wedding party. پرون زما د ملګري د دوست د واده پروګرام و. Yesterday was my friend's wedding party. Wedding ویل کېږي واده ته. Wedding party پرون زما د ملګري د واده پروګرام و. I was there till midnight. زه هلته وم د نیمې شپې پورې. I was there till midnight. Midnight نیمې شپې ته وایي. I was there till midnight. زه بیګا د نیمې شپې پورې هلته وم. So I could not get sleep much last night. نو تېره شپه ماته د خوب کولو موقع میلاو نشو چې ما خوب کړی وه. So I could not get to sleep much last night. نو تېره شپه ماته د خوب کولو موقع په لاس رانغله. Oh yeah. ها. Did you enjoy it؟ آیا څه مزه یې وه؟ د دې پروګرام نه مو څه خوند واخیست؟ Yeah, we enjoyed it a lot.
هو یاره ډیره مزه یې وکړه ډیر خوند مو موږ ترې واخیست یا we enjoyed it a lot but I'm bit today خو هغه وخت مزه وکړه خو نن زه ډیر زیات ستړی یم د بیټ مطلب دی وهل یو څه وهل خو دلته یې مطلب دی هغه ستړی What time did you leave their house? د هغوی د کور څخه په څو بجې ته را روان شوې What time did you leave their house? I left at about 1:30 تقریبا د هغې ځای نه په 1:30 بجه را روان شوم I left about 1:30